جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصير چې کنجش نشینه د بر قبر مرده بداند مادله چنچن یا چنچن چې په قبر کینی نو مرده مړی ته پته لګي چې دا نر دې کماده اسې په ایمان یو وای ما تاسو ته پته لګي چې نر د کماده ده چنچن یا چنچن چې په تار باندې ناشته یا په اونه کې نو ما ته پته لګي نه مولوی صاحب ته پته لګي وی بنا وی مړې خوته خخول ته پکاري زکه چې قبر کې دی هغه ته پته لګي چې قبر کې دی هغه ته پته لګي او زو ته ژوندیو اتما ته پته نه لګي نو بیا خو د خخول لایق ته مړې خلق وی سبحان الله وی وګوره مولوی صاحب کتابی مسله پیش کړ پیسے تانے یو تپوس کو چه داغ نظر پر دو گز خور کے باہر راوتیشی او دا چنچن او دا چنچن یعنی دا نر او دا مادا فرق کولیشی دمر داغ نظر باہر روزی او کار کئی چه دمر نظر باہر روزی او کار کئی چه دا چنچن او دا چنچن پتہ وطا لگی نو پا دی کپڑا با داغ نظر ادری گی پا دی کپڑا با داغ نظر ادری گی نو بیا خو مزا زکا چه تا قبر لزی نو بیا خو ستار سولی در زموستا ایمان دینے ہجتر و رسیدو امڑی تا پتہ لگی چه چنچن دے کا چنچن دا د لیونو خار تا سم سڑے تلیو نا لیونو ویلے وی دا لیونے دے و منگ سمیو منگم د لیونو پا خار کے پیدایو اللہ دے پا دے خلق و خپل رحم کی ناپو دی قرآن تا کینی نا چکینی اوزان پو کی قرآن دیو عظیم الشان پیغمبر تذکرہ کردے دا چنو میں حضرت عزیر علیہ السلام تقریباً 100 کال پہ اللہ مرگ را وستے دے او چکلا اللہ را پورتا کڑے دے نہ تپوس دے نہ کئی سمرا وقت تیر کو کم لبستا قال لبست یومن او بعض یوم وی اللہ ما یو رس تیرا کا یا سیسد ورد میں تیرا کڑا قرآن وی قال بل لبست 100 عام اویلی اللہ بلکہ تا وقت تیر کڑے دے 100 کالا پیغمبر دے مڑم نہ دے اللہ پہ اللہ 100 کالا مڑ کڑے دے 100 کالا پہ اللہ مرگ راوستے دے او پیغمبر دا اللہ دے او زمک کے دنن دیم نہ پا قبر کے دزمک دا پاس پروتے او چکلا اللہ را پور دکڑے دے 100 کالا پس وہی 100 وقت دے تیر کو وہی یو رز میں تیر کڑے یا 600 دورد میں تیر کڑے آئے دی مڑی درجہ و مقام دا عزیر علیہ السلام نو چک شو دورنگی سورہ کہف کے اولیاء اللہ ذکر کئی اصحاب کہف چیو سوتا نزوانان دی او غار کے پہ اللہ خوب راوستے رے او دکڑی دی آچے کلے راپور دکڑی دی نو قال قائل منہم کم لبستو یو بلنا تپوس کئی سمر وخم تیر کو نو قالو لبسنا یومن او بعد یوم اوی سوئی یو ردم تیر کڑے دا یا 600 ردم تیر کڑے دا ولبسو فی کہبیم 300 سنین وزدادو 9 آیت نمبر 25 دا سورة الکہب اللہ وی 309 سالی تیر کڑے دا